ګران لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني یو فرمان صادر کړی چې له مخې به د یو شمېر زنداني میرمنو د زندان موده راکمیږي او یو شمېر به یې بخښل کیږي. هغه زنداني میرمنې چې د درې واړو محکمو له لوري تر 3 کلونو پورې په زندان محکومې شوي دي د نوي فرمان له مخې به خوشي کیږي. دغه راز د هغو ښځو د زندان موده هم راکمه شوې چې له 3 کلونو تر 13 کلونو پورې په زندان محکومې دي. دا مهال 800 میرمنې د افغانستان په زندانونو کې بندیانې دي. حزب اسلامي او پارلماني چارو کې د دولت وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک په مشرۍ د اسلامي حزب یو ګڼ شمېر مخکښ غړي د دغه ګوند له مشر انجینر ګلبدین حکمتیار سره خپل پرېکون اعلانوي. د دغه ګوند د رهبري شورا غړو په یوه ناسته کې پرېکړه کړې چې راتلونکي جمعه به دغه پرېکون په رسمي توګه اعلان کړي. دا پرېکون لوی لامل د حکمتیار خپل سرې پرېکړې بلل شوي دي. په دغه ډله کې په ډاکټر غلام فاروق وردک سربیره، قاضي امین وکات، عبدالرؤف ابراهیمي، جمعه خان همدرد، اکبر بارکزی، جمال الدین حکمتیار، علاګل مجاهد او نور ګڼ مشران شامل دي. بلخوا ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ په 2 ورځني نه اعلان شوي سفر قطر ته تللی دی. په دوحه کې د طالبانو دفتر ته یوه نږدې سرچینه وایي چې حکمتیار د دغه سفر په ترڅ کې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرتابه غړو سره لیدلي، خو د لیدنې جزئیات یې نشته. د ننګرهار امنیه قومندان محمد مل نیازي له قوله ویل شوي چې د ډاکټر ناکامورا د قتل په تړاو د پولیسو له لوري 2 کسان نیول شوي دي. دوی وایي دغه کسان تر تحقیق لاندې دي او همداراز د نیول شویو کسانو له کورونو څخه وسلې، نظامي تجهیزات او یونیفورم هم ترلاسه کړی دی. ولسمشر غني د استانبول کنفرانس کې د ګډون په موخه ترکیې ته تللی. هغه د کنفرانس له ګډونوالو څخه د سولې پروسې د بشپړ ملاتړ غوښتنه کړې ده. نوموړي چې نن یې په ترکیه کې یاد کنفرانس ته خبرې کولې وویل افغان حکومت د سولې لپاره 2 ماده ییزه طرحه جوړه کړې ده او د دې کنفرانس ګډونوال باید د سولې له پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. عبدالله د اجرا رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي څو پورې چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه نه وي بشپړه شوې، کمیسیون د لومړنۍ پایلې نه اعلانوي. نو مطلب دا چې پایلې مه اعلانوئ. په هر حال په آخر کې یو ښه خبر دا دی چې هند وایي له افغانستان یې د پیازو واردات ډېر شوي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې هره ورځ له 80 تر 100 پورې لارې هند ته ځي او هره لارې تر 15 ټنو پورې پیاز له افغانستانه هند ته لیږدوي. هندي سوداګر وایي چې نه یوازې د پیازو واردات یې ډېر کړي بلکې د وچې میوې، تازه میوې او ځینو نور افغان محصولاتو واردات یې هم ډېر کړي دي چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبر دی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.